دوستانو نوې معلومات تازه خبر له تاسو سره شریک کوم چې هندوستان پر پاکستان د حملې کولو څومره وخت ورکړی. آیا ممکن ده چې هندوستان پر پاکستان باندې حمله وکړي او پاکستان د حملې جواب کولی شي او که نه؟ پر دې بنیاد باندې دوستانو د رحمان بنيري ویلوګ له تاسو سره شریک کوم. راځئ تر هڅه له مخه دا وګورو، له هغه نه بعد بیا خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوم. د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو سپیشل کانفرنس یا ځانګړې غونډه شوې ده او په دې غونډه کې یو وار بیا د دې خبرې پخلی شوې ده چې که هند حمله وکړه پاکستان به ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یو نړیوالې رسنۍ ته ویلي دي هند اوس هم حمله کولی شي، د دې امکان موجود دی، که څه هم د هغه د څلېرویشت یا شپږ دیر ساعتو وخت تیر شوی دی. د دې علاوه هندوستان هم نن په ګنگا ایکسپریس وے باندې دا د یو غټ سړک دی په اتر پردیش کې د شاهجهانپور په ضلع کې په ګنگا ایکسپریس وے باندې خپل رافیل، معراج او جګوار جهازونه ښکته کړي دي، پورته کړي دي. په دې باندې یو تربیت کړی دی. معلومیږي داسې چې اوس هم دواړه هیوادونه د جګړې لپاره پوره اماده دي، چمتو دي. او پاکستان البته کوشش دا کوي چې جګړه ونه شي. که د پاکستان وزیر اعظم، که د پاکستان د دفاع وزیر، که د باندنیو چارو وزیر ته غوږ ونیسئ، نو هغه اوس هم کوشش کوي چې په نړیوال ډګر باندې داسې ملګري پیدا کړي او داسې خبره جوړه شي چې دا جنجال د سفارتي لارې حل شي، ختم شي. دین علاوه ملګري ملتونه امریکا او نړیوال هم کوشش کوي چې جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ ونه شي. په دې تفصیلي خبره کوو. لومبیا به شروع کړو د هند تربیتي یا تمریناتي کم چې نن د هوایي ځواک مشقونه شوي دي. د دې نه په اتر پردیش کې په شاهجهانپور کې یو ایر فیلډ هم دی، یعنی د جهازونو د جنگي جهازونو یو 3.5 یا 3.5 کیلومتره غټ ایر فیلډ هم دی. د دې باوجود هم هغو نن خپل جهازونه چې دي په یو غټ سړک باندې، کوم چې تاسو دا وخت په نقشه کې وینئ، په دې باندې کوز کړل او بیا یې وخوځول. دا سړک یې بند کړی و او په شاهجهانپور ضلع کې، او دې کې د خپل رافیل جهاز چې کوم دی، جګوار جهاز چې کوم دی او معراج جهاز یا نور جهازونه چې کوم دي، هغه کوز کړل، هغه یې لینډ کړل، هغه د هغه ځای نه ټیک اف وکړ، د هغه ځای نه والوتل. دا یو پیغام و چې د هندوستان جهازونه چې دي هغه تیار دي، د هندوستان هوایي ځواک تیار دی او هغه د جنگ لپاره د یوازې د ایر فیلډ نه، یعنی د هوایي میدانونو نه علاوه په سړک باندې هم دا کوشش کولی شي او دا تیاری کولی شي چې هغه د پاکستان خلاف چې جګړه وي د هغې لپاره تیار وي. یو خو تازه ډیولپمنټ د هند لخوا دا شوی دی او د هند په مطبوعاتو کې لیدل کېږي هم چې هندوستان چې دی هغه جګړې لپاره تیار دی. بلې خوا د پاکستان د کور کمانډرانو نن یو ځانګړې غونډه وشوه او په دې غونډه کې نن د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د دې مشري کوله. مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راغلي دي د هغې تر مخه پاکستان وایي چې د جګړې که هند حمله وکړه نو جواب ورکولی شي. قسم تیاری هر رقم نیولې ده او په دې تیاری کې په پاکستان د هند د حملې ځواب ورکوي. دوه خبرې باید په ذهن کې ونیول شي. پاکستان کوشش کوي چې هند حمله ونه کړي. هند حمله کول غواړي، هند هدف په نښه کول غواړي. ولې په نښه کول غواړي؟ د هغو خیال دا دی چې په پهلګام کې په 22 تاریخ باندې د روانې میاشتې چې کوم په سیلګرو باندې حمله شوې وه، 28 وګړي پکې وژل شوي وو. د هغو تور دا دی چې دا کار پاکستان باندې کړی، تیاري په پاکستان کې شوې وه او د پاکستان نه خلک رالېږل شوي وو. پاکستان وایي دی دا کار نه دی کړی، پاکستان نه خلک ورلېږلی دی. پاکستان د دې په ځواب کې داسې وایي چې باید د دې غیر جانبداره پلټنې وشي. د کور کمانډرانو د غونډې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان په منګلا سټرایک کور کې چې کوم یو ځانګړی فیلډ دی، ځانګړی میدان دی، د ټیلا فیلډ فایر رینج په نوم باندې، دلته خپل پرون جهازونه والوځول، هلیکاپټر یې والوځولې، هلته کې ټینکونه حملې وکړې، ډز یې وکړې، مشین ګنونه یې وډزول، توپ یې وډزولې او دا یو تاثر یې ورکړ چې د پاکستان د پوز سره داسې وسله شته دی، داسې خلک شته دی چې هغه تیار دي او دا یو هیمر سټرایک په نوم باندې یو تربیتي پروګرام و چې هغه یې وکړ.
د دې نه علاوه د پاکستان او د هندوستان په دې جګړه کې چې کوم نوی بل ډیولپمنٹ دی او تازه پرمختګ دی هغه دا دی چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر علاقه چې دا په دې کې د نن په لومړي ځل باندې مدرسې هغه ځای چې کوم ځای دیني سبق ویل کېږي او یا درس ورکول کېږي هغه تړلي دي. البته هلته کې مکتبونه سکولونه خلاص دي، هلته کې ژوند چې دی هغه روان دی، اوس هم هلته کې کارونه کېږي. بل غټ خبردار چې اوس هم په هندوستان کې پاکستان کې د کرکټ میلې روانې دي. د پاکستان سپر لیګ میله روانه ده په لاهور کې، کراچۍ کې، او د هندوستان آی پی ایل انډین پریمیر لیګ د کرکټ میله روانه ده. دې لپاره اوس هم په نړیوال چې کوم استخباراتي کمیونټي ده، سیکرټ سروسز دي، هغو لا تر اوسه پورې خپلو هیوادونو سفارتکارانو ته دا نه دي ویلي چې تاسو د خپل دغه هیواد کې یا دغه هیوادونو کې خپل وګړو ته، سفارتي عملې ته، تجارانو ته، خلکو ته ووایي چې هغه خپل سفر محدود کړي او هغه یا خپل هیواد ته لاړ شي یا کم ټریول ایډوایزري جاری کړي. تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. خو د دې نه علاوه البته په نړیوال ډګر باندې فکرمندي شته دی. فکرمندي څنګه شته دی؟ د ملګرو ملتونو د سلامتي شورا صدر چې کوم ایون ګلاس سیکرس دی هغه ویلي دی چې 15 کسیزه سلامتي شورا غونډه به په دې موضوع رابلل کېږي او په دې موضوع باندې بحث پکار دی چې د هندوستان پاکستان ترمنځ چې کوم جنجال دی په دې کې نړیوال خپل یو رول او کردار ادا کړي. بلې خواته د امریکا د باندنو چارو یا د بهرنو چارو وزیر مارکو روبیو د هندوستان جے شنکر ته، وزیر خارجه ته، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته ټلیفون هم کړی دی. او د هغې نه علاوه نن د امریکې صدر نایب صدر جے ډي وینس یو وار بیا ویلي دی چې باید دغه دواړه هیوادونه د جګړې نه لاس په سر شي. دواړه اټمي طاقتونه دي که دا جګړه کېږي. امریکا هم په جنجال کې ده، او ځکه جنجال دی چې یو وخت د حماس او د اسرائیل جګړه روانه ده، د اوکراین او د روس جګړه روانه ده، یو غټ د پاکستان او هندوستان د شروع د چین او د امریکې جګړه چې کوم ته د ټریډ وار وایي، اقتصادي جګړه روانه ده. نو په دنیا کې د مخکې نه ډېر جنجالونه دي. که د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه کېږي نو یو بل جنجال جوړولی شي، ځکه امریکا او نړیوال فکرمند دي. اوس یو بل ټکی چې هغه مهم دی او هغې باندې بحث وکړو، هغه دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف. د پاکستان د دفاع وزیر هم وایي چې هندوستان د جګړه ونه کړي، د باندنو چارو وزیر هم وایي چې هندوستان د جګړه ونه کړي، د پاکستان پوځ هم وایي که حمله وشوه دی به یې ځواب ورکوي. یعنې دی د جګړې دا تاثر ورکوي چې نه کول غواړي، خو که هند حمله وکړه بیا به دوی ځواب وایي. د هندوستان وزیر اعظم البته نریندرا مودي خپلو پوځونو ته ویلي دي چې تاسو ته ازادي ده چې کله، څنګه او کوم ځای کې هم غواړئ حمله کولی شئ، په پاکستان کې ټارګټ یا په پاکستان کې هدف په نښه کولی شئ. دا هدف چې دی دا په پاکستان کې ځینې خلک وایي چې کراچۍ کې دی شي، ځینې وایي چې لاهور کې دی شي، ځینې وایي چې پوځي انسټالیشن یا مراکز کې دی شي. خو د آزادو څېړونکو خیال دا دی چې په ممکنه توګه باندې داسې نه وي. په ممکنه توګه باندې دا په شمالي علاقو کې په ګلګت بلتستان خواوشا، مانسیري هزارې خواوشا د لشکري طیبه، جیش محمد یا نورو چې کوم مرکزونه دي په هغې باندې کوم حمله وشي، ټارګټډ برید وي. پاکستان وزیر اعظم البته په نن د سعودي عرب او د عرب هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې هغو ته ویلي دي چې په دې کې سفارتي هلې ځلې چې دي سې واکړی شي. او د پاکستان وزیر اعظم دا فکرمندي ښودلې ده چې هندوستان حمله کول غواړي او د هندوستان د حملې د مخې نیولو لپاره باید دوست هیوادونه، ملګري هیوادونه چې دي هغه د پاکستان په سفارتي کوششونو کې ملګرتیا وکړي. د هغو دریځ او دلیل دا دی چې دا حمله پاکستان نه ده کړې، د پاکستان لخوا د تیاری نه وي شوې. البته هندوستان دا تور دی. نو پاکستان دا فکر کوي چې په دې کې غیر جانبدار تحقیقات پکار دي، ملګري ملتونه پکې شاملېدل پکار دي، نور نړیوال پکې شاملېدل پکار دي. سعودي عرب پخپله د پاکستان او د هندوستان د دواړو دوست هیواد دی. دغه شانتې چین هم ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جګړه باید ونه شي، که څه هم چین د هندوستان رقیب هیواد دی او غلیم هیوادونه دي. دواړه د یو بل خلاف په دې په اقتصادي ډګر باندې هم په پوځي ډګر باندې هم وخت په وخت جګړې کړي دي. او د جګړو دغه چې دی تاریخ چې دی دا پټ پناه نه دی. خو د دواړو طرفونو ته دا وایي چې جګړه دې ونه شي. پاکستانیان البته ځینې دعوی هم کوي چې چین پاکستان ته وسله هم ورکوي، چین پاکستان ته استخباراتي معلومات ورکوي. ان تر دې د دې حده پورې دعوی کړي دي چې ترکیه چې د هغې خپل پوځونه سمندري چې دي هغه پاکستان ته ورکړي دي وغیره وغیره. نو دا خو غټ امکانات دي. په دې امکاناتو کې چې اوس موږ کوم تازه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغې جایزه ما د څېړونکو سره خبرې وکړې واخیستل شوه. نو هندوستان او د رحمان بونیری د هندوستان او د پاکستان د جګړې په هکله باندې تاسو ته څه معلومات چې و هغه یې درکړو.
یقیني همداسې ده، د پاکستان او هندوستان ګوته پر ماشه باندې دي او هندوستان بار بار مثلا یا 24 ساعته بیا 12 یا مثلا 13 داسې وخت ورکوي چې موږ به حمله کوو. او د هندوستان وزیر اعظم خپل فوج ته ویلي چې کوم ځای کې تاسو وغواړئ د پاکستان حمله کوئ هلته تاسو حمله کولی شئ، تاسو ته اجازه ده. خو فلحال پاکستان پر هندوستان د حملې کولو اراده نه لري. اراده هندوستان پر پاکستان د حملې کولو لري او پاکستان ورته د چمتووالي اراده لري چې مثلا د دې دفاع به کوي. لکه د رحمان بونیری صاحب په وینا باندې چې پاکستان نه غواړي چې دا حمله وکړل شي، خو که چیرې بیا هم هندوستان حمله کوي د دې جواب به دی ورکوي په کلکه باندې. او دغسې نړیوال مثلا اقوام متحده هغه هم غواړي چې د دې دوو هیوادونو تر مابین جګړه نشي رامنځته، ځکه چې دواړه اټومي طاقتونه دي، نو خامخا به یو بل ته ډیر نقصان پکې پېښوي. او دغسې په ګاونډي هیوادونو کې چین هم نه غواړي چې د پاکستان او د هندوستان تر مابین جګړه رامنځته شي. او کوي خبره تاسو سوچ او فکر کړی وي چې هندوستان بار بار وایي زه حمله ور باندې کوم. په هندوستان کې مثلا هندوستان چې ور پاکستان باندې حمله کوي نو پاکستان به دغه حملې جواب ورکوي، یعنی جواب دا معنا چې دغه حملې مخنیوي بنسي یا په مقابل کې پر هندوستان باندې حمله کوي. نو که تاسو سوچ او فکر کړی په هندوستان کې هم هغه میچونه روان دي، مثلا د بهرني ملکو خلک ورته راغلي، مثلا هغه لوبغاړي راغلي هغه په دې هیواد کې میچونه تر سره کوي، خو د خپل هیواد حکومت یا د خپل هیواد هغه سرپرستو نه دی ورته ویلي چې تاسو له دې هیواد څخه وځئ، پر دې د جګړې خطر شته او دلته مثلا ستاسو ژوند په خطر کې ده. او په پاکستان کې هم میچونه لوبې شروع دي، د مختلفو هیوادونو لوبغاړي راغلي او په دې هیواد کې میچ تر سره کوي، خو دغه ته هم نه دی ویل شوي چې تاسو له پاکستان څخه ووځئ، نو ځکه پر پاکستان باندې هندوستان حمله کوي اسې نه چې ستاسو ژوند په خطر کې شي. دا یوې خبرې ته اکثره وخت د خبرې ته د انسان سوچ او فکر ور اوړي چې مثلا هندوستان هم حمله کوي یا پاکستان دغه جواب ورکوي، ولې دا خلک مثلا دا میچونه بیا هم روان دي. زندگی په خوا د مخته په شان لکه څنګه چې داسې حالات دي تر مابین خراب نه و، دغه په شان د زندگی اوس هم هغه تیسې نارمله روانه ده او د خلکو ته د ایستلو امر نه ده سوی. نو والله اعلم چې څنګه به هندوستان حمله وکړي پاکستان باندې و به یې کړي که به یې نه، او پاکستان به د هندوستان د حملې جواب ورکړي که به یې نه. او دا هم ویل کېږي چې هندوستان چې ده په ټارګټ کوي د پاکستان غټ ښارونه لکه کراچي او لاهور، او دا دوه په ټارګټ کوي او پر دې باندې حمله کوي. او بعضې وایي نه چې په ګلګت بلتستان یا کشمیر مثلا چې هغه کم لشکري جیش ورته ویل کېږي، هغه کم چې د کشمیر مجاهدین ورته ویل کېږي چې د هندوستان خلاف جنګیږي، پر هغو مراکزو باندې هندوستان حمله کوي.